کله چې عیسی دا خبرې وکړې نو د خپلو شاګردانو څخه مخکې شو او د اورشلیم په لور روان شو. څنګه چې بیت فاجې او بیت انیا ته چې د زیتونو په غره کې وو نږدې شو نو خپل 2 شاګردان یې ولېږل او ورته ویل دغه مخامخ کلي ته لاړ شئ. کله چې هغه کلي ته ننوتلی نو هلته به یو کوټی ووینئ چې تړل شوی به وي او تر اوسه پورې څوک ورباندې سپور شوی نه دی. هغه را ایله کړئ او دلته یې راولئ. که څوک در څخه پوښتنه وکړي هغه ولې ایله کوئ نو داسې ورته ووایئ چې هغه زموږ د استاذ په کار دی. هغه 2 شاګردان لاړل او لکه څنګه چې عیسی ورته ویلي وو هر څه هماغه شان ولیدل. کله چې هغوی هغه کوټی ایله کوو نو خاوندانو یې ورڅخه پوښتنه وکړه دا کوټی ولې ایله کوئ؟ هغوی ځواب ورکړ دا زموږ د استاذ په کار دی. او هغوی هغه کوټی عیسی ته راوست، خپلې چپنې ورباندې واچولې او عیسی یې ورباندې سپور کړ. کله چې هغه په لاره تللو نو خلکو خپل کالي ورته په لاره کې غوړول. کله چې عیسی هغې لارې ته نږدې شو چې د زیتون د غره څخه راښکته شوې وه نو ټولو پیروانو یې په خوشحالۍ او لوړ اواز سره د هغو معجزو په خاطر چې هغوی لیدلې وې د خدای د ثنا په ویلو پیل وکړ او ویل یې مبارک دی هغه پاچا چې د څښتن په نوم راځي. سلامتي دی په اسمان کې او جلال دی وي څښتن تعالی ته. د خلکو له منځ څخه ځینو فریسیانو عیسی ته وویل استاذه خپلو شاګردانو ته ووایه چې غلي شي. عیسی په ځواب کې وویل زه تاسو ته وایم که هغوی غلي شي نو تیږه به په چغو پیل وکړي. کله چې عیسی اورشلیم ته نږدې شو او ښار یې ولید نو ورته په ژړا شو او ویل کاشکې نن تا ته هم د سولې او سلامتۍ لاره معلومه وای، خو نه اوس دا لاره ستا د نظر څخه پټه ده. ځکه چې داسې ورځې به در باندې راشي چې ستا دښمنان به ستا څخه ګرد چاپېره مورچلې جوړې کړي، ستا نه به راتاو شي او د هرې خوا نه به دې راایسار کړي. هغوی به تا او ستا خلک د ځمکې سره هوار کړي او په تا کې به یوه تیږه هم د بلې د پاسه پرې نږدي، ځکه چې تا د خدای د راتللو وخت ونه پیژنده. کله چې عیسی د خدای کور ته ننوت نو د هغو خلکو په ویستلو یې پیل وکړ چې هلته یې شیان خرڅول. هغوی ته وویل د خدای په کلام کې لیکل شوي دي زما کور به د عبادت ځای وي، خو تاسو ورڅخه د غلو د پټېدلو ځای جوړ کړی دی. عیسی هره ورځ د خدای په کور کې تعلیم ورکوه، خو مشرانو کاهنانو د شریعت عالمانو او قومي مشرانو هڅه کوله چې هغه ووژني، خو هیڅ یې له لاسه پوره نه و، ځکه چې ټولو خلکو په ډېر شوق سره د هغه خبرو ته غوږ نیولی و.